زما عزتمندو د محرم د اولني تاریخ د دویم او د دریم تاریخ یو خاص وظیفه زه نن د ستاسو په خدمت کې پیش کوم. ډیره عظیم الشانه او ډیره عجیبه وظیفه ده. الله جل شانه به د ستاسو تمام حاجات، تمام مقاصد او تمام جایز خواهشات الله جل شانه به د خپل دربار عالیه نه قبول او منظور کړي. چې څه قسمه دعا هم غواړئ الله جل شانه به یې درته قبول او منظوره کړي. بې پناه رزق، مال او دولت د رزق دروازې دا به الله جل شانه په تاسو باندې راکولو کړي. ښه فراخه فراوانه رزق به الله جل شانه تاسو ته عطا فرما کړي. خپل تمام ضروریات ان تر دې چې خپل کور او ګاډي دا به الله جل شانه تاسو ته در نصیب کړي. بې حسابه مال او دولت او رزق بې پناه دا به الله جل شانه تاسو ته عطا فرما کړي. د ستاسو په زندګۍ کې به الله جل شانه یو خاص سکون او اطمینان راولي، او دا مال او دولت او دا رزق دا به د حلال وي. د دې په ذریعې سره به الله جل شانه د ستاسو په زندګۍ کې سکون، اطمینان، راحت او آرام راولي. زما عزتمندو، زما د طرف نه ټول اهل اسلام ته او ټولو مسلمانانو ته، که پاکستان کې زما ویډیوز ګوري او که په افغانستان کې ګوري، ټولو ته د زړه د ګهرایۍ نه د نوي کال د شروع کېدو مبارکباد ویمه. ځکه چې زما عزتمندو محرم الحرام د اسلامي کال اولنۍ میاشت ده، دې سره نوی اسلامي کال شروع کیږي. نو زما عزتمندو د الله جل شانه نه دعا ده چې الله جل شانه دې دا کال په مونږ او تاسو باندې په روغ صحت سره، صحت او عافیت سره، په خوشحالو سره، په سکون، راحت او آرام او امن سره تیر کی. او په دې راتلونکي ټول کال کې د الله جل شانه مونږ او تاسو د هر قسمه غمونو نه، دردونو نه، تکالیفو نه، هر قسمه مصیبتونو نه په امن او امان کې وساتي. د الله جل شانه دې مونږ ته د خوشحالو والا زندگی را نصیب کړي. الله جل شانه دې مونږ او تاسو ته په دین باندې استقامت را نصیب کړي، او دا ټول کال په دې کې د الله جل شانه مونږ ته د خپل عبادت، ذکر، اذکار توفیق را نصیب کړي. زما عزتمندو دا نن چې کوم کال شروع شو دا د اسلامي کال اولنۍ میاشت ده. زما عزتمندو د محرم الحرام د اولني تاریخ، دویم او دریم تاریخ یو عظیم الشانه وظیفه زه د ستاسو په خدمت کې پیش کوم. د دې وظیفې په برکت سره به الله جل شانه د ستاسو تمام حاجتونه، تمام تمناګانې او مقاصد پوره کړي. زما عزتمندو محرم میاشت هغه میاشتو کې شامله ده چې قرآن عظیم الشان کې الله جل شانه د دې په باره کې ارشاد فرمای: ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. زما عزتمندو کله چې الله جل شانه ځمکې اسمانونه پیدا کړي دي، د هغه وخت نه الله جل شانه 12 میاشتې مقرر کړي دي چې په دې کې 4 میاشتې د عزت او د حرمت والا میاشتې دي. نو زما عزتمندو د حرمت او د عزت میاشتو کې چې کومه میاشت ده دا د محرم هم شامله ده. لہذا زما عزتمندو دا ډېر مبارک عمل دی، ډېره مبارکه وظیفه ده، او دا عمل په کال کې صرف یو پیر راځي. د 3 ورځو عمل دی. په دې 3 ورځو کې به خامخا تاسو دا وظیفه مکمل کوئ. چې څوک هم غواړي چې زما دې په کور کې خیر او برکت راشي، زما په مال او دولت کې د خیر او برکت او فراوانی راشي او فراخي راشي، او څوک دا غواړي چې زما د هره دعا قبول شي، نو د دې دپاره زما عزتمندو دا نن والا وظیفه ډېره مجربه او کارآمده وظیفه ده چې د چا ذاتي کور نه وي هغه ته به الله جل شانه ذاتي کور ورکړي. چې څه هم تاسو د رب کریم نه غواړئ نو الله جل شانه به درته ضرور در نصیب کړي. ډېر په سکون سره، اطمینان سره تاسو به دا وظیفه کوئ.
چې څه ټایم تاسو دا وظیفه کوئ چې ستاسو توجه او دھیان وظیفې طرف ته برابر وي. زما عزتمندو دا د 3 ورځو وظیفه ده، خو ټوله ورځ کې چې څه ټایم هم تاسو ته موقع میلاویږي نو دا عمل او دا وظیفه کولی شئ. خو زما عزتمندو چې څه ټایم تاسو فارغه یې، فارغه مطلب دا چې ستاسو کار وغیره بالکل خلاص شوي وي، ستاسو توجه او دھیان برابر وي، نو د ورځې نه یو ټایم به ځان ته مقرر کړئ چې یاره په دې ټایم باندې به زه دا وظیفه کومه. که سحر مونځ نه پسې کول غواړئ، که ماسپښین، که مازدیګر، که ماښام او که ماسخوتن. خو زما عزتمندو د ورځې نه بې اړوئ نه، ځکه ورپسې بیا د دویمې ورځې وظیفه راځي. اوس زما عزتمندو راځم وظیفې طرف ته. مکمل ترتیب او طریقه کار زه تاسو ته بیانوم. که چېرې زما چینل مو لا تر اوسه پورې سبسکرایب کړي نه وي نو برای مهرباني دا چینل سبسکرایب کړئ. سبسکرایب سره خوا کې د ټالی والا نشان دی، دا تاسو کلیک کړئ او سلیکټ آل یې کړئ، د دې دپاره چې د هر راتلونکي ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته میلاویږي. زما عزتمندو زما د حوصله افزایۍ دپاره ویډیو ضرور لایک کړئ او لاندې کمنټ کې تاسو ماشاءالله، سبحان الله، جزاک الله یا د دې په شانتې نور ښکلي الفاظ منشن کړئ، ولیکئ، دې دپاره چې ما له حوصله افزایي میلاویږي او نور ډېر ښکلي وظایف زه تاسو ته په دې چینل کې راوړم. اوس زما عزتمندو زه راځم وظیفې طرف ته. مکمل ترتیب او طریقې کار د دې وظیفې دا دی چې د 3 ورځو وظیفه ده چې څه ټایم هم تاسو ته موقع میلاویږي نو دا وظیفه او دا عمل کولی شئ. که چېرې د دې دپاره مو یو خاص ټایم وټاکلو د ورځې نه نو ډېره بهتره به وي. زما عزتمندو د ټولو نه پیله اول به تاسو صحیح طریقې سره اودس چړدام وکئ. کله چې مو اودس چړدام وکړه نو بیا به 100 مرتبه 100 پېرې تاسو درود شریف ولولئ. چې کوم درود شریف تاسو ته آسان وي یا مختصر درود شریف وي هغه به تاسو ولولئ. مثال په طور باندې دا هم آسان دی: صلی الله علی النبی الامین، صلی الله علیه وسلم، صلی الله علی النبی الامین، صلی الله علیه وسلم. نو دا به 100 وارې 100 پېرې به تاسو ولولئ. نو کله چې مو زما عزتمندو درود پاک تاسو ولوستو نو د هغې نه پس به دا کلمات مبارکه چې تاسو ته په سکرین باندې ښکاري دا به 500 پېرې 500 مرتبه ولولئ. سبحان الله رب العرش العظیم، سبحان الله رب العرش العظیم. یو خاموشه ځای به تاسو وګورئ او هغه ټایم تاسو به دا وظیفه وکئ په خاموشۍ کې. په اخره کې به بیا 100 پېرې درود شریف ولولئ او بیا به د دې نه پس د دعا دپاره لاس پورته کئ. د الله جل شانه نه به انتهایي توجه او عاجزۍ سره ګړګړه سره دعاګانې وغواړئ چې د ستاسو کوم حاجت وي، کوم مقصد وي، کوم جایز خواهش وي، الله جل شانه نه به د هغې په باره کې دعاګانې وغواړئ. د ستاسو کوم مشکلات او تکالیف دي د هغې د ختمېدلو دپاره به د الله جل شانه نه دعاګانې وغواړئ. یا ستاسو څه مسایل دي، مشکلات دي، د هغې د حل کېدو دپاره به د الله جل شانه نه دعاګانې وغواړئ. انشاءالله تعالی د دې مبارک اسم اعظم د وجې نه به الله جل شانه د ستاسو تمامې دعاګانې ضرور به ضرور په خپل دربار عالیه کې قبول یا منظوري وګرځئ. لهذا زما عزتمندو دا د محرم الحرام د ړومبني تاریخ د 2 او د 3 تاریخ ډېره مجربه، ډېره مفیده وظیفه ده. که چېرې تاسو خپل ژوند او خپله زندګي بدلول غواړئ نو دا مفیده او دا مجربه طاقتوره وظیفه تاسو هم نن ازمو کئ. زما عزتمندو امید لرم چې دا ویډیو دا وظیفه مو ډېره زیاته خوښه شوې وي. که ویډیو مو خوښه شوې وي ویډیو لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ. میلاویږم به تاسو سره بله ویډیو کې بلې وظیفې سره. تر هغه وخته پورې ما له اجازت راکړئ. د لوی الله په